صبر وکړئ دوستانو په دغه ویډیو کې به درته وایم چې تاسو به د ترکي ډرامې څنګه پښتو کې ګورئ که چیرې تاسو د بل هېواد ډرامې په بله ژبه کې ګورئ لکه مطلب کې دا چې د فارسي ډرامې په اردو یا پښتو کې ګورئ نو ملګرو تاسو به څنګه ګورئ نو ډېر په اسانۍ سره یې کتلی شئ په یو کلیک سره یې کتلی شئ ځکه چې نن سبا هر څه ډېر آسان شوي دي او بله دا خبره درته کوم که چیرې تاسو انشوټ کین ماسټر او کپ کټ استعمالوئ نو بیا په دغه اپسونو کې بالکل په اسانۍ سره افلاین یعنی که چیرې تاسو سره ډیټا هم نه وي د هغې نه بعد یې هم کولی شئ نو دا طریقه به څنګه ترلاسه کوئ دا طریقې درته هیڅ کله هم څوک نه درښایي نو ملګرو زه ستاسو ورور ستاسو ملګری سمیع الله او تاسو ګورئ سمی سکیل یوټیوب چینل نو دوستانو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې دا یوه غوښتنه لرم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او ور بیل ایکن هم پریس کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په ودرځي نو راځئ شروع کوو ویډیو د موبایل سکرین ته ځو او انشاءالله ټوله طریقه درښایم نو ملګرو دوستانو د موبایل سکرین ته راغلم نو تاسو پلی سټور یا اپل سټور کولاو کړئ ما پلی سټور کولاو کړلو زه اوس د سرچ بار کې لیکم انشوټ که چیرې تاسو انشوټ استعمالوئ کپ کټ استعمالوئ او دغسې کین ماسټر په دواړو کې په دریو واړو کې کار کوي نو زه انشوټ ما انسټال کړی دی نو زه انشوټ به اوپن کړم مطلب نو په دې ویډیو آپشن باندې به کلیک وکړم دلته کې په نیو پروجیکټ باندې کلیک وکړم د هغې نه بعد به زه هغه ویډیو راواخلم هغه ډرامه به راواخلم کومه چې زه پښتو ته ټرانسلیټ کوم او لیکل پې کوم نو ملګرو تاسو ما سره کتلی شئ د دریم مورچل سیریال اداکار تابوت جوړونکی ډلګي مشر جلیل کسکین دا نوې ډرامه ده او دا زه غواړم چې پښتو ته یې واړم او زه پرې پوه شم او ډرامه وګورم خوندونه مزې ترې واخلم نو تاسو به په دې بټي باندې به کلیک وکړئ صحیح ده که نه دا شو کېږي نو ما پرې کلیک وکړو بیا دا ډبل سی ده په دې باندې کلیک چې کله مو وکړلو ملګرو دلته کې سټارټ دی لاندې په دې باندې به کلیک وکړئ بیا به زبان پکې خوښ کړئ یعنی ژبه به پکې خوښ کړئ نو زه پکې اوس انګلیش سلیکټ کوم ځکه چې پښتو اردو پکې نشته دی نو ملګرو د هغې نه بعد پکې د خپلې خوښې لیکل سلیکټ کړئ چې کومه لیکلو کې به ستاسو دغه ویډیو ښه ښایسته ښکاري نو زه پکې اوس دا زیړ لیکل سلیکټ کوم نو سلیکټ مې کړل د هغې نه بعد پروسیسینګ شروع شو یعنی لوډینګ شروع شولو په لږ وخت کې به ماته دا ویډیو مکمل پښتو یا انګلیش ټرانسلیټ کړي نو تاسو کتلی شئ چې انګلیش لیکل یې پرې وکړل خو دا پښتو ته څنګه اړوم په دې لیکلو باندې به کلیک وکړئ دا پن نشان تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ د هغې نه بعد به په ټولو لیکلو باندې لانګ پریس وکړئ او دغسې به یې کټ کړئ یعنی کاپي کوئ به یې نه ځکه چې کټ شي نو مکمل ختم شي د هغې نه بعد به په دې فور ډاټ باندې کلیک وکړئ دلته کې به راشي دلته کې به خپله زبان سلیکټ کړئ نو دې کې اردو او انګلیش سلیکټ دی صحیح ده خو دا زه پښتو ته اړوم نو زه به کې پښتو سلیکټ کړم د هغې نه بعد ما آینده پریس کړل او دلته کې تاسو کتلی شئ چې په پښتو کې لیکل وکړل دغسې درته یو څو جملې نورې هم ټرانسلیټ کوم چې طریقه یې زده کړئ د هغې نه بعد به زه درته د ژبې طریقه هم درښایم چې هغه به پښتو کې خبرې کوي او هغه ویبسایټو کې هغې کې کار لږ څه وایي نو زده کړه به کوئ انشاءالله زه به درته مکمل طریقې راوړم مکمل کورسونه به درته راوړم تر هغې پورې چې تر کومه پورې تاسو کله مطمئن شئ او زده یې کړئ تر هغې پورې به زه درته لګیا یم او دا خواري او محنت به کوم او زه به تاسو ته مکمل طریقې راوړم نو ملګرو چینل لازمي سبسکرایب کړئ له داسې ویډیوګانو لپاره نو اینده دا لیکل مې کټ کړه دوباره مې بیا پیسټ کړ تاسو کتلی شئ ویډیو وګورئ او مکمل طریقه یې زده کړئ نو تاسو کتلی شئ ملګرو اینده داسې به دغه وکړئ بیا به یې په دې فور ډاټ باندې کلیک وکړئ دلته کې به راشئ دلته کې به یې پیسټ کړئ هلته کې به پښتو په خپل ولیکي ډېر په اسانه سره او ډېره اسانه طریقه ده خو لږ ورته خیال وکړئ ویډیو در سره سیو کړئ چې درنه هېره نه شي مکمل به دغسې دا ټول الفاظ واړوئ نو ستاسو ډرامه مکمل پښتو ته واوړي بله دا خبره که چېرې تاسو لیکل ورته چینج کول غواړئ نو هغه هم په ډېر اسانۍ سره دلته چینج کېږي تاسو یې کتلی شئ را سره نور خو به پخپله هم زما نه ډېر ښه پوهېږئ خو دا طریقه به درته بالکل چا نه وي درښیلي نو دا مو زده کړله له داسې مزید طریقو دپاره چینل سبسکرایب کول مه هېروئ ویډیو سیو کړئ او دغسې مزید نورې ویډیوګانې به درته هم راوړم امید لرم دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي طریقه به مو زده کړې وي انشاءالله په بله ویډیو کې به درته هغه طریقه درښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په ویبسایټ کې دا د یو ملګري غوښتنه باندې ما په انشوټ جوړه کړه او انشاءالله بله ویډیو به درته په ویبسایټ باندې جوړوم چې هغې کې تاسو اواز چینج کولی شئ بالکل په پروف ثبوت سره چینل لازمي سبسکرایب کړئ او ور بیل ایکن پریس کړئ چې زموږ یوه ویډیو هم در سره نه مس کېږي ځکه چې ټولې ویډیوګانې به درته د کار راوړم نو اوسه ځای نه چینل سبسکرایب کړئ د بلې ویډیو پورې پلوي الله مسپارم